د انسانانو کې چې د پورې کمن خطي راځه مړه راځه ځان لرې په دې وخت کې داسې مولا جوړ کړی دی ته دې ګیرې ته دې ګوره او ته دې خپل او دا لږې ورځې یو څو ورځې ژوند دی اوس مزې وکړه اخر کې به توبه وباسې او ولې پلانې چې کوي دا ګټه خبره ده پلانې کوي نه او پلانې کوي نه او لګیا اخر دا چې تا په یو ګناه کې ور واچوي ځینې انسانانو کې دا شیطانان دي او هغه بل خو موږ ووایو الله یاد کړي چې وتښتي ده سره څه کوي دلته که پوره قرآن ختم کړي نه تښتي ده سره پروت وي خوا کې دا خطرناک دی بله دا ده چې د هغه نه موږ ډېر یېرېږو د هغه پیري نه د هغه نه موږ یېرېږو خو دې انسان ته د خیرخوا په نظر ګورو نو ځکه د ده په خبرو کې زر راځو چې نه ابلیس خبیث د الله لعنت دی زر زموږ خولې له دا ټکي راشي خو په دې انسانانو کې چې کوم شیطان دی او ته یې نه پېژنې دی خو هم تا ته وایي دین له مزه نه زموږ زړه کې دا نقشه پرېوتې ده چې دا خو انسان دی زموږ په شان بیا خپل دی بیا ملګری دی او بیا مسلمان دی څو خبرې شوې نو دی به څنګه مالا د ګمراهۍ طرف ته ورواړې نو ځکه دلته هوښیار اوسه دا دشمن هم ډېر خطرناک